افغان تاریخ ناوله کارونه قبل ستا هیواد مسلمان هیواد دی کنه په افغانستان کې د لونو خرڅولو مکتبونه شته او کنيشتي جواب آیا مکتب د لونو خرڅولو مکتبونه یعنی خل مکتب ته نوري خوري خرڅي دا د دې خبره باقي دا ثبوتونه بدل درکم دا منطق باندې ویډیو خپل پیج تم خېجم خاري غمه مکوا دا خپل پیجونه تم خېجم دا ټول بيخي عمران خان ثبوت لګوم چې تاسو کوم مفتي ګوره دا زما خبره مفتي منیب الرحمن ته د سیوره سو دا وای چې آیا ستا په سر کې عقل شته مازغه شته قلم دې کله اجازه راکړه قلم دې کله خبره ته وښه خبره ته وښه زه تا ته وایم ګوره هغه دې تکول مې آیا زه دې ته وایم کدا قاضي چې خبره وکم ګوره زه ته خبره وکم بیا ته وکړه صحیح دا دې ته کړی دي صحیح خبره وکړه آیا دغه قاضي کې با عقل ډيري پاکستانیان ورونو 1 منټ پاکستانیان ورونو تاسو غلط کمنټس مکوئ زه نه قربان شم دا به غیرت خلک دی کوي ما افغانانو ورونو غلط کمنټ یو مکوئ زه د ټولو دوستانو نه خواهش کوم ګوره آیا خو ته لاهور کې وای اسلامي نظام دی یعنی ته لاهور کې اسلامي نظام وای په کابل کې ته وای اسلامي نظام دی په غلط ځای کې نه دی اسلامي نظام اصل د مسلمان لپاره پزړه کې دی پزړه کې قاری دغه ته مړه په وکړه په هغه شان د امریکای غراوالم کنه چې د سپوس کیسینګ کوي خبره ته ودا اوس ګوره خبره ته ودا خوای وای خبره ته وای دا وای دا هیرا منډي تاریخ ته معلوم دی چې دا کله ساده شو د زیره ته اوس تاریخ بیانوم ته نه قلاریږي تی وای څوک لکیږي تی وای زیره ته هیرا منډي تاریخ هغه تاریخ ته چې په کم وخت کې تاسو د خیبر پختونخوا زمکا هندو ته او انګريز ته والا کړه دا غیسم ګلمجمي جنکۍ انګريز ته والا کړه او جنکۍ به ولا راوستي ګلمجمي او دا حق ګلمجمي چې دنو دا هیرا منډي دا تاریخ وګوره ګلمجمي ملمجم خې ونسو یو خو ما ته ګوره یو خو به ماته د هندیا ژبه نه وای او بل به د امریکا ژبه نه وای ځکه زه ته پښتو وایم بیا را سره انګلیش وای بیا زه د سره کلیر انګلیش وای ګوره زه د سره بیا کلیر انګلیش وای آیا د هیرا منډي 230 کاله کیږي او کنه کیږي دا هیرا منډي په 1982 کې ساده شو دا او دا د ګلمجمو د بار د باقي د ګلمجمي دی په وروره خدای په لیاز باندې 22 دا شي پښتون در سره خبرې کوي تر ته د هندیا ژبه وای دا هندیا سره وران دی ورونو نو لا پیګه څنګه مبارزه زبردست پاسه کې لګیا شم خوب است جانې جوړ است برابر است کو جاست پامې دي ته چې مبارزه کې لاول زبان یاد کا تا زبان لاول یاد کا راځه زو تل ته په څو زبانو کې خبرې کوم دغه په پښتو زبان کې خبره کوم دا اوس په اردو نه پوهیږم شپږ ژبو کې زه در سره خبرې کولای شم اوس دې ویل په اردو نه پوهیږم اوس په شپږ ژبو کې خبرې وکم زه چې ګورز ما چې کله چا سره باس پښتو کې وایم will go straight away in English. If I go to the Urdu, I go straight away to the Urdu. And but I still, if I like to go Farsi, I go straight away to the Farsi. مثال پته وره کاری د سیبر سزا را بشورو کوم په امریکا کې چې د جبه یادېږي په انګريزانو په هواد کې افغانستان له تصور کول غواړي چې د ازمکه او تمنګ والا کوستاړه دا وای دا ټکه پوري دغه ماته د ازمنګ د خپل ورونه دي موږ خپل ته نه غواړو چې کابل کې و ما خپل په خپل چیرې بیرې د پکې وسیږي قرار دی په خپل پراخه تنه ګرځي موږ پښتانه ورونه دي کنه ګل خان ته غره کو پښتانه غره ان شاء الله دا مرید سره شي دا ارمان مرید سره شي او د سره بشي یو پښتنه بل کوم آیا زړګیا په اسلامي قانون کې خزه باچا کېدل شي په اسلامي قانون کې چې اوس مثال په تور د سړی چې د اشرف غنی بابا په شانتي نو خزه بنه راولي و زه تا نه پوښتنه کوم چې ملک درته نه ورچ کوم زما سوال دا دی آیا خزه په اسلامي قانون کې باچا کېدای شي یا نشي بالکل چې په یو ځای کې نر د سینر نه چې هغه ملک وساتي خزه بالکل سیاست راځي چې کولای شي اوس د سینر نه ملک وساتي سره قربان کو په پاکستان کې د سر قرباني پاکستان د عوام لپاره خزه او اشرف غنی بابا نه روي او ویلاړم وای ګډ بای افغانستان اوس په دوبۍ کې بوټي وبګي چې که څه په سر ګولې خوړل پاکستان لپاره قرباني ورکړه او اشرف غنی بابا ویلاړم وای زما سر چې نه یخت پینشته وای شعر الوزي بيخي دا بيغه خیر ده دغه خبره د ډیر مزه خندولم تا ویل چې نر نه یو ځای کې څه نه زورت خلک اورور زه ته غلط خبره څنګه کوي دا د هغه ستر اورت بیرون کول کار نه ده سید نواز بھائی مننه ټول مرګرو ته مننه یو جهان زما ټول میوال رااله الله دې ستل شه اباد سرورا خبر دلته داس بازار نه دی چې خلکو ته شراغ لاس بازار نه ده زما مینوال الله ستاسو لپاره مینوال چې بیا کټ کې د سمله سید عمل ته وزدلته دا وایي چې کور کې کینو د پاکستان خبره اوري د وجنه را بس اعظم او که پاکستان خبره نه پرې د نشپا ورځ زتا نه زه ګوره ورور زه د احترام لرم باس کو کنه موږ انسانان یو بل باندې اعتقاد سید آیا خزه تاسو بچا کړی و هغه وخت کې څو کاله مخکې بنظیر باچا و
هغه وخت کې خو زه وړوکی وم ما ته پته نشتی. آیا چې بېنظیره باچا وه ستا خو پلار خو باغن کې و که نه؟ او بالکل زموږ مشران په هغه وخت کې. ستاسو پلار د بېنظیرې طرفدار و رایه ورکړې وه؟ بالکل زه درته دا وایم چې زموږ مشران په سیاست کې نه دي راغلي نه دي تللي هغو هغه پارټي جاین کړله چې کومه زما د پلار خوښه وه په پاکستان کې بلا شي پارټي د سړي خپله مرضي ده. آیا سوال مې دغه دی چې پاکستان کې بېنظیره باچا وه ستا پلار پرې افتخار کو که شرمېده؟ نه زما د پلار پارټي جماعت اسلامي وه. نه پارټي ماټي پرېږده وروره باچا خبرې باچا د ټول حکومت باچا چې ګوره وروره قربان شم باچا چې باچا د ټول ملک وي داسې نه چې پارټي دا پارټي ته کوم تورک یو ملک ځای مه کوې سړي ځانه دي پارټي دار سړي ځانه دي. زه پارټي به د ځان یې خو باچا درته اوس ګوره د یو ملک باچا هر څه باچا پورې تړاو لري صحیح ده. آیا دغه باچا تاسې منلې وه او که نه مو منلې ستا پلار منلې وه ځکه ته خو کوي تا ته وایم چې موږ نه ده منل نو حکومت یې په پاکستان څنګه کوو خو موږ منل وه که نه چې او دا بالکل دا کولی شي د یو نر نه تک نه ده. خانده مه خندا خبره به نه کې د اشرف غني نه تک نه وه د سر قرباني د پاکستان دپاره ورکړه د سر خانده مه که نه ګوره تاسو د مخ سیر کمیږي اوس داسې مې زیر کم شوی تا نه دومره ناکاره یم چې څه ووایې پوښتنه مه کوه دا ټول خندا کم کړی ګیره دې م کله لاو کله زیرو ته ورسو کله اوږده کې په حساب دې نه پوهېږو. داسې مبارکه ښه دغه ګیرې خبرې دا خبرې نه دي وروره دغه که ستا ډېره قاري ګیره ښه اوس صحیح د ګیرې خبره راغله. ښه آیا یو څوک چې په اسلامي نظام کې ملک چې په کلمې جوړ شوی او یو انسان راځي ګیره وهي او ګیره کې نقشونه یعنې دلته پکې لکه ګلان جوړوي او دلته پکې نور شیان جوړوي آیا دا جواز لري یا نه لري؟ غلط دي. آیا ولې پاکستان کې دا کار کیږي؟ دا هر سړي خپله مرضي ده هر سړي ته پته دا نه څنګه په کلمې راته جوړې نارې وایې بیا وایي دا هر سړي خپل کار دی نو خو اسلامي دی ګوره دا هر سړي خپل حساب کتاب دی قاري د بېنظیرې په وخت کې وزیر داخله څوک و؟ زه درته دا وایم په هغه وخت کې زه وړوکی وم خو اوس تا خو به ستډي کړي که نه خپل د ملک په هکله باندې سرچینګ کړی معلومات د عمران خان کړله د عمران خان سټډي ما کړله او زه د هغه کارکون عمران خان دې کړی عمران خان د چا زوی دی؟ عمران خان د خپل پلار او مور پلار نوم یې څه دی ګوره سټډي دې کړې د دې په هکله دې مطالعه کړې ده قربان مهرباني وکړه. زه د پلار او مور نوم ته احترام لرم تا ته ولې والم ته مور سره به کار نه لرې زه د پلار نوم د مور سره موږ کار نه لرو ځکه نه چې زه درته د هغه د پلار نوم هم زه نه علم ما ته صرف عمران خان معلوم دی چې عمران خان دی ولې زه د هغه د پلار نوم آیا تا چې زه درته د اشرف غني پلار وایم د اشرف غني استوګنې زه درته وایم د اشرف غني د بابا نوم درته وایم تاریخ چې وویل الله چې هغه تښتېدلی نو اوس عمران خان د اشرف غني سره برابر دی. عمران خان ګوره وروره اشرف غني سیاست کړی دی او اشرف غني په خپل سیاست کې بریالی دی هغه ځکه بریالی دی چې تاسو خبرې دغه اوس ګوره زه درته قناعت در کوم دا اوس ولې ستاسې ارمي هره ورځ توته خیږي هغه په دې خاطر خیږي چې د دې ځای نه نور د جنګ ټغر ټول دی اوس به هغه چا چې موږ سوځولو هغوی به سوځي ورکړي اوس د جنګ ټغر موږ ټول کړو موږ وروره طالب ته وروره هرکلی ورته وایي په سر سترګو وروره دا ملک د دې دی موږ هم دی راضي دی موږ سره ګډ ابادوو موږ هېڅ مشکل ورسره نه لرو دا زموږ اصول دي خو موږ هغه کسان چې تاسو ویلې چې امارت والا موږ ته کار کوي یا دا دی هغه د افغانستان اتلان او غازیانو قتل هغوی ستاسو نه وروره په کومه پایه چې تاسې هغه کړې وه دوی هغه کولې کړې ده کولې کاته یې رامنډوي بیا قتلې ده. قاري صاحب سوال نه کوم سوال ایله لرم وکړه تاسو چې د نن تاریخ پورې د طالب ته وحشي ځناور وي او ګیرې ته به مولا کنځرې کولې تورمخې پنجابی او د عیسی سپی به مو ته وي نن یې زندهباز ولې وایې؟ موږ همغه وخت کې په هر چا کې خو بدي د بدو اوس هم خلاف یو د خو یو پخوا هم ورته طرفدار یو اوس هم طرفدار یو او سل دپې ورسره جنګ کوو جګړې کوو وخل کوو بیا راځو کینو مینه کوو ورسره کله مینه کله جنګ نه په کوم کار کې تاسو د طالب سره ملاتړ کړی دی د کومه داسې خبره ده چې د طالب سره